مخکې ورځو کې یو تصویر نشر شوی د یو ملک خلک افغانستان د یو ملک خلک د کله چې افغانستان نه لاړو دغه ته د بهر ملکونو ته انګریزانو ملکونو ته نو په هغې کې یو تصویر نشر شوی نو د یو زنانه تصویر پکې نشر شوی چې د هغې نه هغه بورقه پاتې شوې ده او هغې په قص پرېښودې ده نو حیران شوم زه دې خبرې ته چې د مسلمانانو دا څه حال دی چې صرف دغه ملک ته رسېده زموږ مقصد چې د انګریزانو ملک ته ورسم بیا دین هم پاتې او بیا لباس هم پاتې او بیا تقوا هم پاتې او بیا د الله نه یره هم پاتې نو ډېر زیات خفه شوم په هغه تصویر باندې چې د یو زنانه د بورقې تصویر یې ورکړی چې وګوره دا جاز کې پاتې شوې ده او هغوی دې تښتېدلي تللي دي نو ولې زموږ دا حیا زموږ دا لباس دا صرف دې پورې دی چې موږ د مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږو او زموږ دا حیا او دا لباس دا صرف به هلی چې کله موږ په پاکستان او افغانستان کې اوسېږو او زموږ دا حیا او لباس به هلی چې کله موږ د عالم په خوا کې او د استاذ په خوا کې هله به زموږ حیا او لباس وي که نه بیا به نه نه د الله بندګي د هر وخت که ته د مسلمانانو په ملک کې که ته د انګریزانو په ملک کې حیا او پرده د هر وخت که ته د مسلمانانو په ملک کې او که ته د انګریزانو په ملک کې دې ته به نه ګوري چې دا زه په یعنې کم ځای کې یم چې دا وسې چلو کړم دا خو بیا ته د الله بندګي نه کوې ته خو بیا د خواهشاتو بندګي کوې نو رب العالمین چې دا لباس موږ له راکړی دی او د دې تذکرې د رزق په دې مسله پسې وکړه نو دې کې اشاره دې ته ده چې کله د انسان موړ شي ډېر که نه نو دې کې بیا څه پیدا شي سرکشي پکې پیدا شي او هغه داسې چې دې بیا بې حیا شي او دویمه اشاره پکې دې ته ده چې رزق لټوه خو د رزق دپاره ځان بې حیا کوه مه قدرون د تقوا لباس اچوه که غریبې او که هر ملک ته لاړې مزدوري دې کوله او پیسې دې ګټلې که هغه ته د مسلمانانو په ملک او که د انګریزانو خو خپله حیا به نه خرڅې خپل دین به نه خرڅې ځکه ما ته یو کس خبره کوله وی ما سبق وی یو وخت کې په فرانس کې او ما سره یو هلک و هغه هم سبق وی هغه هم پوښتنو نو یې موږ هوټل ته ورلو نو هغه هوټل والا تپوس کوي هلته وی چې ته کم مذهب والی بیا که خوراکونه ورته وایي وی د هغه نه یې تپوس وکړو ته کم مذهب والی هغه ورته وایي زه کرسچن یم وی ما ورته وایي چې ظالمو دا ته څه وی وی مړه چې ورته ووایي مسلمان یم بیا ورته په سپک نظر ګوري نو موږ ته څه پایده لري ځان ته مسلمان وایو زه کرسچن یم و د رزق دپاره د ډګرۍ دپاره الله له به څه جواب ورکړي زه تل رزق دیم وګټو ډالر دیم وګټو پاونډ دیم وګټو د انګریزانو په ملک کې اوسېږم او دین دې لاړ ختم شو د الله سره تعلقات ختم شو ته څه وګټل تا خو هر څه وبېلل نو لباس در الله د طرف نه څه شی دی نعمت دی د الله نه یې غواړه الله به دله درکوي دلته دا فایده یاده کوي دا لباس الله وی یواري سوآتکم په دې سره عورتونه پټېږي نن سبا دا بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې ترقي دې ته وایي چې لباس څه شي لباس کم کوي شي ختم شي تنګ شي لنډ شي دې ته ترقي وایي او که چېرته دا ترقي چې یو زنانه لنډې تنګې کپړې اچوي او یو سړی لګړ توګړ په لارو کوڅو کې ګرځي نو بیا خو دا سپي او دا خره دا خو د پوخانه په ترقۍ کې دي ځکه چې خو بلکل صحیح شی نه اچي څه خیال دی نو په لاره کې به رواني په ډک بازار کې هغه لنډ جنګې به دا اچولی د زنګون نه به برئ او دغه لګړ غونته کې بوشټ به اچولی او په یو لاس کې به ورسره موبایل وي په بل کې ورسره سګرټ ډبۍ او غاړې ته ایمیل پروت وي او چې تو ته راسې تعجب په نظر وګوري چې دا
نو تا ته د ده ځان له مزاج دی دی چې بهر ملکونو کې پاتې شوی دا خو ډېر تعلیم یافته سړی دی زه خو داسې تعلیم رالم دیوال لی راچوم چې د انسان نه یې ځناور جوړ کړو چې هلته توسه و انسان و چې راغی دا شی ته جوړ شو غاړه کې پټه پرته ده او لګړ توګړ او دا حیا نشتی چې دلته زنانه دي دا حیا نشتی چې دلته بوډاګان دي دا حیا نشتی چې الله مینی دا حیا نشتی چې دلته کشران دي دلته ماشومانان دي نه داسې تعلیم باندې کیسه لباس ولباس التقوى ذلك خیر الله وی د تقوا لباس واچوئ د تقوا لباس په دوه قسمه دی معنوي لباس د تقوا هغه څنګه چې ځان کې تقوا پیدا که حسي لباس د تقوا یعنی ظاهره کې چې کوم لباس چې دا د تقوا په تله باندې پوره وي داسې کپړې واچوه چې د جسم دا اندامونه دې پکې نه ښکاري دا د نارینو دپاره هم دا مسله ده زنانو دپاره هم ده نارینو زنانو ټولو دپاره ده دا بعض دا وی زنو زنانه خو یاچوي نه ولې زنانه ولې یاچوي لکه مطلب د لباسو دا چې نارینه له ناروا دي او زنانه له څه دي روا دي نه الا دا که چې د یو زنانه د خاوند په مخ کې اچوي هغې خپله مرضي دي چې د خاوند په مخ کې هر څه کوي خو موږ عامه خبره کوو لباس د تقوا دا د زنانه دپاره هم دی او دا د نارینه دپاره هم دی او چې څومره درون لباس اچوي نو دومره به درون ښکاري اول د الله په نظر کې او بیا د مخلوق په نظر کې به دروني او دا لنډې او تنګې جامې او دا پیشنې میشنې او دا چې عورت پکې ښکاري بلکې نن سبا چې دا کوم پینټونه راوتي دي یعنی بلکل د جسم هر اندام به راته جدا ښکاري ولیاذ بالله او بیا پکې دغه پینټونه دا چې شاته نیم ولیدلي او نیم کوناټي ښکاري دا بل سټایل دی دا م وایي چې دی وایي ده خو په هر ملک کې انجینري کړې ده انجینیر ته جوړ شو دا شی چې اوس خپل عورت هم نشي پټولی زمونږ ځوانان پته نشي کوم طرف ته روان دي اکثر او زمونږ زنانه کوم طرف ته روانې دي دومره د غرب نه متاثره او دومره د انګریزانو نه متاثره چې خپل عورت نه پټوي خپل عزت نه پټوي حیا او د حیا صادري غزار کړی شو نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او زمونږ د ځوانانو او د زنانو د الله خصوصي حفاظت وکړي او څوک چې زمونږ زنانه یا زمونږ ځوانان خرابول غواړي نو رب العالمین دې د هغه دا چل په هغه باندې واپس کړي